فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. جوانانو الله مو جوانو برکت کې دا الله مو د اسلام او د مسلمانانو رښتینی ځوانانو ګرځوا. تاسو د عمر کم برخه وتلې الله په عمر کې برکت واچوا. خدای پاک دا ګل ځواني مخزان کوا نو د تاسو د عمر ډیره برخه پاتې ده. قدرمنو زه تاسو ته د اصلاح په اړه ډیرې خبرې نه کوم. یو خو د دې وجې چې زه دومره اوچت عالم نه یم، دومره علمي سویه نه لرم چې تاسو ته زه د شریعت او د اسلام د مفاهیم او د احکامو په اړه باندې واضح او پوره وینا وکړم. دویمه دا چې تاسې د بیان دپاره تاسې د پوهاوي دپاره مونږه یو څوک را دعوت کړی ده. د خوست په سطحه یو جهید عالم، مجاهد عالم چې د اسلام په سر باندې ډېر زورېدلی، مګر تاسو د خوست د اوقافو رئیس جناب شیخ صاحب عید ولي حلیمي نو انشاءالله دا تلویزیون سره شاوخوا رانږدې ده. بیان دپاره موږ تاسو ته هغه راغوښتی. زه د مجلس په اړه باندې خبره کوم. باعث د دې څه و چې تاسو یې موږ راوغوښتلی او باعث د دې څه و چې موږ تاسو ته دا مجلس موږ درته دایر کړ. زموږ مدرسه چې د کلي په احاطه کې جوړه ده، د دغه کلي په دې مدرسه باندې یو حق ده. تاسو پلاران تاسو وروڼه په عربو کې مسافر دي، هغه ته مزدوري کوي، لګیا دي مسکینان، څوک 2 کاله 3 کاله 5 کاله خپل بچیان پورې پرېښی هغه ته مسافرۍ کوي. هغه د خپلې مسافرۍ نه د خپلې خوارۍ باندې پیسې ګټي، موږ ته مدرسې ته راکوي، مدرسه پې جوړه کوي، استاد پې ونیسئ، طالب ته روپۍ ورکوي، طالب باندې خرچه کوي. یو باعث دا و. دویم دا کلي کې تاسو اوسېږئ، اکثریت دا زموږ کلی مسکین کلی ده. دغه ځوانان مختلفې مزدورۍ کوي، تکلیف کوي، کور ته یو ټوک ډوډۍ ګټئ، یو مړۍ ګټئ، کور ته راوړئ پیسې. بیا هغه زموږ مدرسې طالب درځي، تاسو د کور په دروازه کې درېږي، اواز کوي چې طالبانو ته وظیفه راوباسئ. دا تاسو په تکلیف ګټلې مړۍ بیا موږ ته رالېږئ. تاسو یې په تکلیف پیسې ګټلې، کور ته بیډۍ او بانجان راوړي، په هغې کې موږ د مدرسې برخه کوئ. نو تاسو په موږ باندې یو شرعي حق لرئ، تاسو په موږ باندې یو اسلامي حق لرئ. یوازې دا نه چې تاسو موږ جوبونه ډکوئ، موږ خېټه ډکوئ، موږ به د تاسو د دنیا او د آخرت غم نه کوو. موږ سره یو فکر پیدا کړ چې دې ځوانان په موږ باندې یو حق ده. دا ځوانان خو نوي نیالګي دي، دا خو روان دي پورته لویېږي، شنه کېږي، میوه کوي. که دغو ته د شریعت لاره ونه ښودل سي، د اسلام لاره ونه ښودل سي او د ځوان هغه مسؤلیت چې دی په ځواني کې لري دا ورته ښکاره نه شي، خو دا ځوانان خو په چپه لاره روان شول که نه، دا ځوانان خو په غلطه لاره روان شول که نه، دا ځوانان خو هغه د اسلام هغه لاره چې لازمه ده چې دی باید د اسلام لاره زده کړي، دې غریب نه خو د هغه د اسلام لاره ورته شول که نه. ورځ قیامت به زموږ نه الله پوښتنه کوي، موږ د مدرسې د محتمم نه به کوي، د استاد نه به کوي
چې یوازې تا فریضه دا وه چې د کلي نه روپۍ راټولې کړه مړۍ راټولې کړه ولې تا د خلکو ته د اسلام او د شریعت لاره نه پرېښودله دا یې حق نه و در باندې نو په موږ باندې همدغه باعث جوړ شه چې ملګري کېناستو تقریبا موږ دا 2 میاشتې نه پوره په دې خوا په دې مشوره باندې لګیا وو چې د ځوانانو لپاره باید یو اصلاحي مجلس جوړ کړو موږ به خپله هڅه کوو د دوی د اصلاح دوی د ښې تربیې دوی د ښې ذهن سازۍ نورې خوا ته به الله ته مفوض کوو الله ته به سپارو الله ته به سوال کوو چې الله دغه موږ ځوانان دي دا د موږ نوي نیالګي دي خدای ته په خپله لار باندې برابر کړي خدای د شریعت په لارې برابر کړي خدای زموږ د ځوانانو نه دغسې خلک جوړ کړي چې د موږ دا کلی څه د علاقه څه چې دا تمام وطن په دوی باندې ښایسته شي او خدای ته سوال کوو چې خدایه موږ دغه ځوانانو نه داسې څوک نه جوړوي چې کور تر په تکلیف کلی تر په تکلیف ټولنه تر په تکلیف الله دې داسې ځوان د موږ ځوانانو نه نه جوړوي نو قدرمنو باعث په موږ باندې دغه و چې تاسو په موږ باندې دا مسلم حق ده او دغه حق نن ورځ ادا کړ انشاءالله دا لړۍ به جاري ساتو دا به اولنی مجلس نه وي او نه به اخرنی مجلس وي دې نه وروسته به تاسو وعده له موږ سره دغه وي چې دلته به بار بار راځو کینو به موږ او تاسو به مجلس کوو او ګورې یوه کیسه درته وکړم دا تاسو مجلس سیاسي بڼه نه لري دا حکومتي بڼه نه لري تاسو داسې فکر ونه کړئ چې موږ به څوک د حکومت دپاره تیاروي موږ به څوک د سیاست دپاره تیاروي د خدای په منبر درته ولاړ یم قسم ده یوازې د تاسو د اصلاح غم را سره وي یوازې د تاسو د دې غم را سره وي چې مسلمانان یې مور او پلار مسلمانان دي تاسو په اسلام کې پیدا یې دا پاتې زندګي په یوه اسلام کې تېره شي چې خدای پاک درنه غواړي خالص هدف همدغه ده نو دا کومه سیاسي بڼه نه لري یوازې د اصلاح په خاطر تاسو ته د ګټې رسونې په خاطر او په دې خاطر باندې چې موږ په مدرسه باندې د تاسو احسان ده تاسو ښېګړه ده موږ دغه حق لرو چې د تاسو د اصلاح په خاطر باندې ځان هم په تکلیف کړو یو د موږ د سیمې عالم هم په تکلیف کړو او تاسو ته یو سره تکلیف درکړو تر دغه چې هم راوغواړو او دغه د شریعت او د اسلام یو څو احکام درته ذکر کړو قدرمنو ځوان په ټولنه کې ډېر زیات اهمیت لري ځوان دا په ټولنه کې د ملا د پیر حیثیت لري همدغه ځوانان دي چې ټولنه هم د سمون طرف ته بولی شي همدغه ځوانان دي چې ټولنه د تباهي طرف ته بولی شي د یوې کلي او د علاقې که ځوانان اصلاح وو په شریعت برابر وو دا ځوانان داسې اوسي هغوی د اسلام د شریعت د مور او پلار د کلي د مشر د عالم دغو ټول حقوق یې پېژندل دا تمامه علاقه په امن کې ده په دې کلي کې غلا ولاکه وشي په دې کلي کې اعلان د وساتې زنا ولاکه وشي په دې کلي کې نشهیي مواد ولاکه استعمال شي په دې کلي کې قتل ولاکه وشي ظلم ولاکه وشي او په دې کلي کې بله بېناموسي او بېشرمي ولاکه رامنځته شي دا په دې صورت کې چې زموږ ځوانان اصلاح وي زموږ ځوانان هغه په شریعت باندې برابر وي او خدای دې نه کړي که یو وارې زموږ ځوانان دا د شریعت نه واوښتل یو وارې د ټولنې ځوانان د اسلام نه واوښتل یو وارې دغو ځوانانو هغه خپله د پلار او د نیکه لاره پرېښودله قسم ده چې د هر کور مخ ته پولیس ودرې او د هر ځوان تر شا پولیس ودرې په دې ټولنه کې به ته امن نه راولې په دې کلي کې به ته امن نه راولې دلته به د چا مال نه وي خوندي دلته به د چا عزت نه وي خوندي دلته به د چا ناموس نه وي خوندي دلته به د چا خپل نفس نه وي خوندي په دې کلي کې بد خلک کله پیدا کېږي یو سړی بدعمله پیدا شي چې کال یې وځي لس بدعمله یې ځان سره نور پیدا کړي دغه لس بدعمله باندې چې کال وځي 50 بدعمله یې ځان سره نور پیدا کړي په یو کلي کې چې 50 بدعمله کسان اوسېږي د چا عزت او ناموس په دې سړي نه په امن شي هېڅکله نشي په امن کېدلی همدغه شان په کلي کې یو نشهیي پیدا شي یو نشهیي
داسې 3 میاشتې وځي ځان سره 500 پیدا کړي، شپږ سې وځي 100 ته رسېدلي، کال سې وځي 100 ته رسېدلي وي، بیا هر کور ته دغه مردار بوټی ننوتلی وي، په هر کور کې به یو سړی په همدغه باندې عادت وي، نو بیا ټولنه د تباهي طرف ته روانه ده. بیا په هېڅ شرط په هېڅ شان باندې بیا په ټولنه کې اصلاح نه راځي. نو ما درته ویلې چې ځوانان په ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري. که چېرته ځوانان اصلاح کړي ټولنه اصلاح ده، که ځوانان هغه د شریعت نه خلاف واوښتل بیا مجال نشته، امکان نشته چې بیا دا ټولنه کې څوک اصلاح راولي. او تاسو ګورئ حضرت علي صاحب فرمایي حق او باطل به وایي په څه شي باندې پېژنې چې دا حق ده دا باطل ده، کوم طرف ته چې د کفر غشي برابر وي په دې باندې پوه شئ چې دا طرف حق ده. که تاسې په یاد وي کله چې افغانستان ته امریکایان راغلل د هغوی ټوله توجه ځوانانو ته وه او شپه ورځ په دې باندې لګیا وو چې دا ځوانان څنګه واړوي. هغه په دې پوهېدل چې موږ ځوانان واړوو، بوډاګانو کې خو د چا کار نشته، سپین ږیری سړی ده منګول له مخې د حیا وي، خو یا کال یا 2 کاله وروسته مړ کېږي. که صالح ده مړ کېږي، که فاسد ده مړ کېږي، که صالح ده د دې اصلاح له منځه ځي، که فاسد ده د فساد له منځه ځي. خو یوازې ځوان ده چې دا په ټولنه کې تر عمرو پورې پاتې کېدلی شي او دا ټولنه چې ده د عمل د وجې نه د تخریب او د تباهي طرف ته رهي کېدلی شي. نو د کفر غشي د تاسې طرف ته برابر وي. کفارو په ځوانانو باندې کوشش کاوه چې ځوانان د اسلام نه واړوي، د دین نه یې واړوي، د خپل کلتور نه یې واړوي، د خپل فرهنګ نه یې واړوي، د خپل قانون نه یې واړوي، د خپل پلار او د نیکه چې کوم دود او دستور ده د همدغه نه یې واړوي. قدرمنو که موږ او تاسې ټول اصلاح شو، الله تبارک وتعالی وایي د آیات په تلاوت کوم ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها. الله وایي که چېرې تاسې نیکي کوئ، احسان کوئ، دا تاسې د ګټې دپاره ده، تاسې د فایدې دپاره ده. وان اسأتم که چېرته تاسې ګناه کوئ، تاسې بد عمل کوئ، فلها دا هم د تاسې دپاره ده، دې ضرر هم د تاسې دپاره دی. الله چې دا صمد ذات ده، صمد معنا بېنیازه، چاته محتاج نه ده. دا موږ تاسو دلته ټول ځوانان ناست یو، الله په ځوانیو برکت کښېږده، الله دغه راتګ قبول کړه، ډېر په مینه باندې راغلی، سخت خوشحال کړم. او کوټه کې ناست وم، دا ډلې ډلې ځوانان داسې لیدل راتلل، یقینا ډېر د خوښۍ احساس مې کاوه. الله پاک مو قدرمند لره. که دا موږ او تاسې ټول له سهاره واخله تر شپې پورې، د شپې نه واخله تر سهاره پورې رب ته په سجده پرېوځو او ځانونه دومره اصلاح کړو چې په شپه ورځ کې د سترګې د رب په شان باندې هم ګناه ونه کړو، د رب په ربوبیت کې زیاتوالی نشو راوستلی. الله ته هېڅ ګټه نه رسېږي. ګټه چاته ده؟ الله وایي په انفسکم تاسې دپاره ده. ما تاسې اصلاح وي، ما تاته ګټه ده، ځکه دنیا کې به م زندګي په عزت وي، دنیا کې به م زندګي په امن وي، دنیا کې به م زندګي په خوند وي، او په ورځ د قیامت به د الله په حضور کې سپین مخ ولاړ یو او بې ویرې نه په امن کې به ولاړ یو، هېڅ ویره او خطره به ما له تا سره موجوده نه وي. دا د نیک عمل ګټه ده که هم دنیا کې هم آخرت کې، خو دا ګټه چاته ده؟ ما او تا ته ده. ما او د تا په اصلاح کې د رب کومه ګټه نشته. رب په ربوبیت کې کوم زیاتوالی نه راځي. ما او د تا دپاره د ما او د تا اصلاح ګټه راځي. همدغه شان که چېرته خدای دې نه کوي دا ټول ځوانان د خدای نه باغیان شي، په ګناه باندې اخته شي، لمونځ نه کوي، اودس نه کوي، روژه نه نیسي، ذکر نه کوي، تلاوت نه کوي، د مور او پلار قدر نه کوي، د مشر قدر نه کوي، د عالم قدر نه کوي، تاوان چاته؟ خپل ګرېوان مې سوچ وکړئ، دې تاوان چاته؟ ته چې د خپل پلار اطاعت نه کوې، ته چې د خپل پلار سره جنګونه کوې، په دې کې د خدای په خدای کې کوم تاوان راځي؟ هېڅ تاوان نه راځي.
د الله په الهیت کې هېڅ توان نه راځي. توان چاته ده؟ ما ورته ده.